بعد سبايا وسمداني تا سلام فالله بندگران قریشی تا سلام قریشی تا سلام بعد سبايا الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. صدق الله العظيم. سورة الكافرون مكية وهي 6 آيات. سورة الكافرون مکہ مکرمہ کی نازل شوی دی پدے کے 6 آیاتونه دي. احادیث مبارکو کې د دې سورت فضائل او خاصیتونه ذکر شوی دي. عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرمائی کہ پیغمبر علیہ السلام فرمایلی دي چې د سحر په سنتو کې د لوستلو دپاره 2 سورتونه بهتر دي. یو سورة الکافرون او دویم سورة اخلاص. رمانی رکعت کې قل یا ایها الکافرون او په دویم کې قل هو الله احد وایا. ګڼو صحابه کرامو دا روایت نقل کړی چې پیغمبر علیه السلام با د سحر په سنتو کې او د ماښام نه وروسته په سنتو کې اکثر دا 2 سورتونه ویل. بعض صحابه کرامو پیغمبر علیه السلام ته عرض کړی دی چې من ته داسې دعا وښیه چې د اوده کېدو نه مخکې وایو. نو پیغمبر علیه السلام ورته قل یا ایها الکافرون د دې د لوستو تلقین یې کړی دا وایي او فرمایي چې دا د شرک نه براعت او بیزاری ده. جبیر ابن مطعم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمائی پیغمبر علیہ السلام راته فرمایل چې تاسو غواړئ چې کله په سفر ځئ نو د ټولو ملګرو نه زیات خوشحاله او بامراد د ډېر سازو سامان سره واپس راشئ. وی موږ ورته عرض وکړو چې یا رسول الله بېشک موږ داسې غواړو. نو پیغمبر علیه السلام وفرمایل د قرآن اخیری 5 سورتونه سورة الکافرون، سورة النصر، سورة اخلاص، سورة الفلق او سورة الناس وائے. ہر سورت تا بسم اللہ نے شروع کے تا بسم اللہ ختم کے. جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وی دغه وخت کې زما حال داو چې په سفر کې د نورو ملګرو مقابله کې کمزورې به وم، تو خبر سره لګه وه، بد حاله و. خو چې کله نه د پیغمبر علیه السلام په دې تعلیم مې عمل کړی دی د ټولو نه بهتر حال کې یم. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روایت دی کہ یو ځل پیغمبر علیہ السلام لړم اوچیچو نو اوبه یې راوغوستې او مالګه یې راوغوسته. مالګه اوبه یې یو ځای کړلې او دغه د مالګې اوبه د هغې لړم د ټک په ځای باندې به یې لګول او قل یا ایها الکافرون، قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس به یې وی. نو د مار لړم د چیچلو دپاره دا یو دم هم دی. شان نزول د دې صورت داسې دی
چې پیغمبر علیہ السلام ته ولید ابن مغیره، عاص ابن وائل، اسود ابن عبد المطلب، امیہ ابن خلف، دا د کافرانو مشرانو. نو پیغمبر علیہ السلام تراله ورته وایي چې من خپل منځ کې یو صلح کوو، یو کال زمنګ د بوتانو عبادت وکا او یو کال من ستا د خدای عبادت به وکړو. بل روایت کې دی عبدالله ابن عباس رضی الله تعالی عنہما نه روایت دی چې کافران اول رالل پیغمبر علیہ السلام سره مصالحت دپاره دا تجویز پیش کو چې موږ به تاله دومره مال درکو چې په تمامه مکه کې د ټولو نه زیات مالدار به ته یې، او د کومې زنانه سره چې ته نکاح کول غواړې هغه تاله په نکاح کو، خو ته صرف دومره وکړه چې زمونږ خدایانو ته بد مه وایه، او که دا نشي کولی نو بیا داسې وکړه یو کال موږ ستا د خدای عبادت کوو، یو کال ته زمونږ د خدای عبادت وکړه. عبدالله ابن عباس رضی الله تعالی عنهما دویم روایت کې راځي چې کافرانو مصالحت دپاره دا تجویز هم پیش کړی چې زمونږ په دې بوتانو هسې لاس قدرې کېږده، من به ستا تصدیق وکړو. په دې ټولو حالاتو کې جبرائیل علیہ السلام تشریف راوړو او سورة الکافرون نازل شو. په دې کې د کافرانو د عمل نه براعت او خالص د عبادت شو. قل يا أيها الكافرون قل يا أيها الكافرون قل افرمائے پیغمبر علیہ السلام یا ایها الكافرون اے کافرانو ما تعبدون ز عبادت نکوما ما دا اغی معبودان باطلو تعبدون چتاسو ورل عبادت کوئے ولا انتم عابدون ما اعبد اور نیتاسو عبادت کون کے ما دا اغی اللہ اعبدو چزو ورل عبادت کوما. دے کافر توایا چزما استاسو طریقہ یو کے دے نشی لا اعبدو ما تعبدون فی الحال جو عبادت نکم ما دا اغیب معبودان باطلو تعبدون چتاسو ورل عبادت کوئے ولا انتم عابدون ما اعبد اور نہیں تاسو فی الحال عبادت کون کے نا اغی اللہ چزو ورل عبادت کوما تاسو زما دا اللہ عبادت نکوئے دستاسو دا خدایانو عبادت نکوما فی الحال نتاسو زما دا خدای عبادت کوئے نسستاسو دا خدایانو عبادت کو ولا انا عابد ما عبدتم او نیمزو عبادت کو ان کے آئندہ ما دا اغی معبودان باطلو عبدتم چتاسو ورلے عبادت کوئے وسم نکم آئندہ دستاسو دا خدایانو عبادت نکوما ولا انتم عابدون ما اعبد او نیتاسو آئندہ پا حالت دا شرک عبادت کو ان کے دا اغی خدای چیزی عبادت کم چی شرکن کے او دا ما دا خدای عبادتم کے دا لکی لکم دینکم ولی دین ستاسو دا پارا ستاسو طریقہ ولی دین او زما دا پارا زما طریقہ یا لکم دینکم ستاسو دا پارا ستاسو دا طریقے بدلا کہ کم عمل کوئے پا کم طریقہ دا غی بدلا بتاسو لا اللہ در کئی ولی دین او ما دا پارا زما دا عمل بدلا. پدی صورت کے دا سو کلمات مکرر راغلن دوبارہ ذکر کی گی نو دا تکرار دا پورتکول دا پارا یو تفسیر دا دے چه دا دو کلمی یو غل
زمانه حال د پاره او دویم ځل د مستقبل د پاره دی، نو بیا پکې تکرار نشته. نو مطلب دا چې اوس وخت کې زه ستاسو د خدایانو عبادت نه کوم، لا اعبد ما تعبدون، موجوده وخت کې زه ستاسو د خدایانو عبادت نه کوم، او موجوده وخت کې تاسو زما د الله عبادت نه کوئ. او آئندم داسې نشي کېدی چې زه په توحید ولاړ یم او تاسو په شرک ولاړ یې او د یو بل د معبود عبادت دې وکړو. چې زه په توحید یم نو آینده ستاسو د خدایانو عبادت نه کوم، او تاسو په شرک کرک ولاړ یې نو زما د یو خدای عبادت نشئ کولی. لکم دینکم ولی دین، دین په معنا مذهب او اسلام، دین په معنا د اسلام شو. نو لیه دین ما دپاره زما اسلام دی او دین د کافرو کفر دی، نو ستاسو دپاره کفر. نو د مصالحت چې را کم تجویز دی قابل قبول نه دی. زه به په خپل دین قایم یم او تاسو په خپل باطل دین باندې قائم یې. او دویم تفسیر ما موصوله هم استعمالیږي، ما په معنا د الذي، او دغه شانته د لفظ د ما مصدری معنا باندې هم استعمالیږي. نو پرومانی تفسیر کې حرف د ما موصول او په دې په تفسیر کې به مصدری معنا واغشتي شي. لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد. دې معنا دا شولا چې د کوم معبودانو تاسو عبادت کوئ زه د هغې معبودانو عبادت نه کوم، او د کوم تاسو چې په کومه طریقه عبادت کوئ زه دغه طریقه د عبادت هم نه خپلوم. ولا اعبد ما تعبدون ولا انا عابد ما عبدتم. نه یم زه عبادت کوونکی ما په هغه طرز باندې په هغه طریقه عبادت کوم چې تاسو کوئ، یعنې ستاسو طریقه د عبادت زما نه د خوښه نه کومه. ولا انتم عابدون ما اعبد ولا انتم عابدون عبادتي، او نه تاسو عبادت کوونکی زما په طریقه د عبادت کومه طریقه باندې چې زه عبادت کوم په هغې تاسو نه کوئ. یعنی زما او ستاسو د عبادت طریقې جدا جدا دي. زه ستاسو طرز عبادت نشم کولی چې ایمان هم نه راوړئ، نو ستاسو د کفر طریقه باندې عبادت نشم کولی، او تاسو زما په طرز عبادت نشئ کولی چې په شرک ولاړ یې. په لومړنیو جملو کې د معبود اختلاف دی، زما الله او ستاسو معبودان باطله، او په دې دویمه جمله کې د عبادت طریقه او طرز کې اختلاف دی، زما طریقه د عبادت جدا ده، ستاسو طریقه د عبادت جدا ده. نو خلاصه ده چې زمونږ او ستاسو معبود یو نه دی، زما الله معبود ستاسو بوتان، او زمونږ او ستاسو طریقه د عبادت جدا جدا ده، یو نه ده. د تکرار ختم شو. طریقه د عبادت د پیغمبر علیه السلام او د مسلمانانو هغه ده چې الله د وحی په ذریعه پیغمبر علیه السلام ته ښولې ده، او د مشرکانو د عبادت طریقه خود ساخته د ځانه جوړه کړې ده. دې تفسیر ته ابن کثیر راجح ویلی دي، فرمایي چې کلمه د اسلام لا اله الا الله محمد رسول الله دینه معلومیږي چې د الله نه غیر بل معبود نشته، او طریقه د عبادت به هغه معتبر وي چې محمد رسول الله من ته راوړې ده.
قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون. قل فرمائے پیغمبر علیہ السلام یا ایها الكافرون اے کافرو زمانگا استاذ طریقہ یو کیلی نشی لا اعبد ما تعبدون فی الحال جو عبادت نکوما ما دا اغی معبودان باطلو تعبدون چتاس ورلا عبادت کوئے ولا انتم عابدون ما اعبد اور نہیں تاسو عبادت کو ان کے فی الحال ما دا اغی اللہ اعبدو چیزو ورلا عبادت کوما چیزو موحدی ما نشرک نشم کولی اور نہ اس اور نہ آئندہ اور تاسو چھ مشرکان یہ نہ موحدین نشے جوڑے لے نہ اس اور نہ آئندہ لکم دینکم ولی دین ستاسو دا پارا ستاسو لار زمان پارا زمان لار ستاسو دا پارا ستاسو بدلا اور زمان پارا زمان بدلا. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار برحمتك يا أرحم الراحمين.